خبر امیر عبدالحیان او امیر خان متقی د هلمند د اوبو په اړه خبرې کړې دي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو مخرک علیکم. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسن امیر عبدالحیان د هلمند د اوبو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ایران د فارسي دولتي خبري اژانس په خبر له مخې په دې خبرو کې نوموړي د ګواښ کړی چې له هلمند سیند اوبو کې د ایران برخې مسله هواره نه شي نو دا به په افغانستان سره د ایران په همکاریو منفي اغیزه وکړي. تر دې مخکې د هم د ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی خبرداری ورکړی چې هیواد یې د هلمند سیند کې له خپلې برخې اوبو ته نه پرېږدي. د بلې خوا د افغانستان سرپرست حکومت په ذبیح الله مجاهد ویلي دوی له ایران حق په رسمیت پیژني خو که سیند کې اوبه نه وي له کوم ځای یې ورکړي. یاد خبري اژانس د امیر خان متقی له قبل لیکلي چې دوی د هلمند اوبو کې د ایران حق ژمن دي او چې کافي اوبه وي نو هغه د ایران لور ته پرېږدي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.